فراه ولایت حکومتي والی معاون ښاروال او ټول پرسونل طالبانو ته تسلیم شوي دي. د راپورونو لمخې د فراه ولایت والی معاون ښاروال د امنیت رئیس او ټول پرسونل طالبانو ته تسلیم شوي دي. د طالبانو لخوا د فراه ولایت مقام تر نیولو وروسته دغه چارواکي د فراه ښار اړوند په یوه لیوا کې راټول شوي وو او د طالبانو له لوري کلابند وو. طالب ویان قاری یوسف احمدي په خپل ټویټر لیکلي چې د فراه ولایت لیوا د مجاهدینو په محاصره کې والی معاون او ښاروال خپل ټول پرسونل سره مجاهدینو ته تسلیم شول. ځایي سرچینې وایي دغه ولایت د ملي امنیت رئیس پرون تسلیم شوی و. دغه راز طالبان ویلي چې د پارلمان غړی ستار حسیني او د ولایتي شورا رئیس د عبدالله قانی خپل پرسونل سره د امریکایي B-52 ډوله الوتکو په بدرګه د ایران خواته د تېښتې په حال کې د دوی تر تعقیب لاندې دی.